د کابل په سهیل لویدیځ کې 140 کیلومتره لرې پروت د غزنی ولایت په منځنۍ پیړۍ کې د افغان د کلتور زړه و. سره له دې چې غزنی نن د نورو ولایتو په پرتله ځان له ډېرو شخړو ساتلی، خو لا هم طالبان دلته غښتلی شتون لري او د ځای د هوا سخت حالات په دې معنا دي چې پایښت د کلي خلکو لپاره مشکله کیدای شي. سږ کال په جنوری کې د انتقال په دوهمې پروسې کې د ولایت د پلازمینی امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د خلکو غبرګون مختلفه ده. بعضی خلک د ښار د امنیت په نیولو کې په افغان پولیس او اردو باور لري او بعضی نور دومره خوشبینه نه دي. خدای مهربانه ده که اخلاص برابر وسره د افغانانو خدای مهربانه ده چې امنیت راشي په افغانستان کې. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله کېږو چې موږ خدای په خپل حکومت خپل ملي اردو په پښو ودرول او د غزنی ولایت ورته وسپارل شو. والا تا فعلا خدا رو خالص زمستان سال چیز قصه نیست. هر سال مسئولیت دست امریکاییان بود در زمستان قراری بود. معلوم میشه به اول بار که چی نتیجه هم اگر خوب میشه خب ما خوشحال هستیم، اگر بد باشه خب بازم والله امنیت خود در مجموع در سر افغانستان بد است، در ولایت غزنی خوب بدتر است. از محدوده شهر کسی نمیتونه که خارج رفته بتونه و مخصوصا کسایی که مثلا در دولت کار میکنن یا یک کارمند دولت است یا در ادارات غیر دولتی است، اونا نمیتونه که خارج مثلا از مرکز غزنی بره. په غزنی کې برابر 2.5 پولندي سرتیري د افغان پولیس او اردو په روزنه کې بوخت دي. سربیره له دې چې امریکایي سوله ساتو سرتیرو سره دندې هم ترسره کوي. د دوی قماندان وایي چې تر اوسه افغان ملي امنیتي ځواکونه ثابته کړي چې د امنیت په نیولو کې تکړه دي. And they are taking the lead. Eventually, coalition forces will limit their presence here, and at the end, after a certain number of years, will withdraw. So, knowing this, they are willing and they are trying to do their best to provide the best security. تیر وختو کې غزنی ډېرې سختې لیدلې دي. کله چې ولایت د طالبان څخه ډک و او هغوی اکثره پښتانه د 2010 پارلماني انتخابات څخه محروم کړي وو، اما د سولې پیوستون پروګرام یې هم نتیجه ورکړې ده، ځکه چې وسلوال طالبانو له جګړې نه لاس اخیستی او ټولنې سره بیا یو ځای شوي دي. اما جنرال بلازیش وایي چې د دښمن پیژندنه اسانه کار نه ده. enemies of the government of Afghanistan to do harm to our forces and all they care for is just because they live in poverty, they want to make some money. So we cannot really consider them a Taliban or any other enemy of the government of Afghanistan. د بوهنې او کرنې لپاره د امریکایي سفیر راین کراکر لخوا د 10 میلیونو ډالرو ژمنه به د ولایت په حالاتو کې ښه بدلون راوړي. پولندیان به ورو ورو خپل شتون په غزني کې لګوي او د مشاوري رول به په غاړه اخلي. څنګه چې امنیت افغان پولیس او اردو ته سپارل کیږي او مشري افغانانو ته ورکول کیږي.